دیګ هم په خپله وکړلو، اشپزي هم په خپله وکړله. خبر پیری نکن. بس ده انا ملك خلاص كده. سلام علیکم. خب چی کار میشه؟ همین بوده میشه 8 تا 7 تا. حالا دری رقم دفعه رو شروع کم تا د وستورو یا د ښه رستورانټونو یا د هوټلونو هغه خپله ذایقه خپل ځای، خو بیا دا په نانوایي کې شوروا او په د مسترخانې کې لوبیا یا هغه ځای چې هلته د زحمت او د تکلیف خوله تویېږي هلته راټولېدل او یو کتغ په خپله سور کول برابرول بیا دا جلا خوند کوي. د دغه نن د دې کتغ په خوند باندې یا په ذایقې باندې یا په قدر باندې هغه خلک پوهېږي چې کابل کې یا افغانستان کې شپې ورځ تېرې کړې وي، کله مستري سره کار بند شوی وي، مستري سره یا نانوایي سره یا په دغه ځای کې چې هلته زموږ وروڼه شاقه کارونه کوي، هلته یې ډوډۍ ورسره خوړلې. نن ما هم د ځای کې سر خوړلی و جاوید جان سره او مطیع الله سره. هلته مو دیګ هم په خپله وکړلو، اشپزي هم په خپله وکړله او ترتیب مو هم په خپله کړلو. نو الله عز وجل دې وکړي چې افغانستان ګل ګلزار شي، امن امان شي، کارونه فرصتونه زیات شي او زمونږ ځوانانو ته د بهر تګ هغه بهانې او پلمې چې په لاس کې دي هغه محدود شي. مهرباني بسم الله.